آیا تاسو پوهیږئ چې د چین لرغوني خلک هم د ورزش سره ډېره مینه لرله او امپراتورانو هم د ورزش سیالۍ ترسره کړې؟ وګورئ، دا د نړۍ تر ټولو لومړی فوټبال دی چې څوجو نومیږي. تیراندازي په لرغوني چین کې نه یوازې د لوبې کولو لپاره وه، بلکې د دښمنانو پر ضد هم کارول کېده. دا د چین لرغوني ګلف ورزش دی چې په چینایی ژبه کې ورته چویوان ویل کېږي. دا ورزش توهو نومیږي. لوبغاړي باید ناسته شي او بوتل ته خپل تیر ور ډوب کړي. نو اوس چین کې کوم لوبې زموږ خوښیږي؟